حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم مسلمان د بل مسلمان ته د اوریانی په حالت کې یعنی بربندۍ په حالت کې چې بدن باندې کپڑے جامې نه وي او کپڑے ورکړي او وروستي الله جل شانه بدتا جنت شنه کپڑے ورکړي وروا به غوندي او کوم مسلمان چې بل مسلمان ته دولت کې په حالت کې خوراک ورکو هغه خوراک وکړو الله جل شانه با په د باندې جنت د میوه خوراک وکړي او چې کوم مسلمان د بل مسلمان ته د تند په حالت کې وبو ورکړي یا یو بل شی د سکولو ورکړو الله جل شانه با د ډېر نهایت نفیس پاک سوتره جنت شراب په د باندې وسکول کی چې هغه باندې مهر غیبی مهر لګیدلی وي د دې حدیث روایت ابو داود شریف دارنګه ترمذی شریف کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه خبره موږ تاسو زده کړه چې په دنیا کې مسلمان ته چا غریب وي او بدن باندې کپڑے جامې نه وي او دا ته کپڑے واخیستلی او وستلی یاري غریب دی نو جامې نه لري خو دا ته جامې واخیستي هغه اغوندي کپڑے جامې کالی او ایغوندي نو الله جل شانه بدته په جنت کې شنی خستا د جنت جامې ورواغوندي او چې کوم مسلمان بل مسلمان ته د ولګي په حالت کې په خوراک وکړو د خوراک بندوبست وته کور ته د خوراک چیزونه ورولېګل الله به په د باندې په جنت کې جنت میوي او به خوروي او چې کوم مسلمان بل مسلمان ته د تندې په حالت کې په دنیا کې وبو ورکړي یا بل یو شی رسکلو ولا ورکو الله د رضا لپاره په د الله جل شانه د جنت شراب وسکي چې ډېر پاک نفیس خستا او غیبی مهر به په لګېدلی ټاپه به په لګېدلی وي داسې شراب به په الله وسکي نو محترم مسلمانانو ورونو دغه ثوابونه ځان ته حاصل کړي او د غریبانو باندې ډېر زیات خیال ساتئ محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي